په دې ډول هلکانو باندې انجونې ډېر ژر مینېږي. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ، بیا هم په یوه نوې ویډیو کې ښه راغلاست درته وایم. که غواړئ په حقیقتونو پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د ډېرو څېړنو په پایله کې دا په ډاګه شوي چې ښځې په هغو نارینهوو ډېرې ژر مینېږي چې خندولی یې شي، او پوهان وایي چې شوخ طبعي د نورو د جذب مهم راز دی. هغوی چې په مجلسونو کې نور خندوي نو زیات خلک ورسره ملګرتیا کول خوښوي. څومره چې ستاسې په څېره کې موسکا او خندا وي، په همغه اندازه جذابیت هم لرئ او خلک ژر ملګرتیا درسره کول خوښوي. نو تل په خپله څېره موسکا ولرئ. هغوی چې ژر د نورو کسانو توجه جذبوي د هغوی د خوښۍ یو څه ووایي. د نورو کسانو د شخصیت، ذوق او علاقمندۍ پېژندل مو په دې بریالي کوي چې پاملرنه یې ځان ته جذب او په زړه کې یې ځای پیدا کړئ. کله چې خبره کوئ له چا سره، یا هم کوم مجلس کې وینا ته ځئ او وینا کوئ، بهتره ده چې اول پیل یې له خوندورو، مهمو او ښایسته خبرو وکړئ، ځکه په پیل کې وړې او تکراري خبرې ستاسې د وینا او خبرو اغېز کموي او ورسره د خلکو توجه له لاسه ورکوي.